بسم الله الرحمن الرحیم. د اووم کلاس جنرال ساینس دریم نمبر یونټ امیونټي اینډ ډیزیزز دا ختم شو. اوس چې کوم دی نو د دې ایکسرسایز د مشق یونټ اسسمنټ د دې یونټ د دې چپټر جایزه ده. اسسمنټ جایزې ته وایي چې دا ستاسو ذهن چیک کړي چې یاره تاسو څومره زده کړه کړې ده په دې کې. نو د هغه دپاره تاسو راغوستي دي ام سی کیوز ملټیپل چایس کوېسچنز او په دې کې تاسو ته لیکلی دی چې چوز د کریکټ اپشن تاسو پکې صحیح یو ته نښه وکئ، د صحیح یو انتخاب پکې وکئ. ملټیپل چایس کوېسچنز داسې سوالونو ته وایي چې په هغه کې د یو نه ډېر جوابونه ورکړی شوي، نو ته به پکې کریکټ یو ګورې، صحیح یو، او هغه ته به چوز کې کریکټ نښه به ورته کې. که تاسو زما په چینل کې نوي یئ یا تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه یي، مهرباني وکئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. فایده به دا چې زما د نوي ویډیو نوټیفیکیشن هم تاسو ته په وخت راسي. بله دا چې ماته به حوصله میلاویږي او زه به ستاسو دپاره په دې ساینس کې مخ په وړاندې نور کار کوم او ویډیوز به جوړوم. سوال نمبر 1 دوی داسې ورکړی دی چې وایي when the skin is damaged، کله چې چمړه خراب شي، ډیمیج خرابېدلو ته وایي، بګاړ پکې راشي، بکټیریا انټر ان اور باډي، نو بکټیریا زمونږ وجود ته رادننه شي. which line of defense is crossed by these bacteria، دا بکټیریا چې زمونږ د وجود ته په یو زخم کې رادننه شي، دا چمړه چې خراب شي، کله زخم عمومي کټ شي، نو زمونږ د وجود ته دا بکټیریا چې رادننه شي، نو دا په کم یو لاین باندې رادننه شو، کم یو لاین کراس کو. مطلب دا دی چې د دفاع کم لاینونه چې دي په هغه کې د کم یو لاین او کم یو رکاوټ چې دی نو هغه د هغه نه د بکټیریا راتېره شوه، کراس یې کو او زمونږ وجود ته راورسېده. څلور اپشن یې ورکړلي، نو په دې کې د ټولو نه صحیح یو اپشن چې کوم دی نو هغه د ا نمبر دی چې فرست لاین اف ډیفینس، د دفاع اولنی لاین چې کوم دی، اولنی دیوال چې کوم دی، اولنی رکاوټ چې کوم د دفاع او د جراثیمو خلاف، هغه کراس کو او وجود ته بکټیریا راننوته. ځکه تاسو دا ویلي چې انیټ امیونټي ده. دا انیټ امیونټي داسې ده چې پیدایشي طور زموږ په وجود کې موجود دي د پیدایش د وخت نه. په هغه کې یو دا سکین دی، چمړه. نو دا چمړه چې دی نو دا زموږ د وجود دفاع کوي، د جراثیمو د مختلفو څیزونو نه بچ ساتي. نو که چېرته دا خراب شي او کټ راکټ شي، نو بکټیریا پکې ننوځي، نو فرست لاین اف ډیفینس به کراس کړي، تېره به شي دي. نو دغه کې ا نمبر اپشن دی، ما ورته نښه کړې ده ستاسو لپاره، تاسو په خپل کتاب کې د دې نه کولی شئ. دویم نمبر سوال دوی داسې ورکړی دی A new born baby has less immunity، و چې یو نوی ماشوم پیدا شي نو په هغه کې مدافعت ډېر زیات کمي as compared to other people، په مقابله د نورو خلکو. The baby has only، نو دا ماشوم چې کمی په دې کې سیرپ او سیرپ ای، کم قسم امیونټي پکې، لکه نوی ماشوم چې پیدا شي د نورو خلکو په مقابله کې په کمپیریزن کې په هغه کې امیونټي صحیح لیس امیونټي، د دفاع د نظام د وجود د نظام د دفاع چې کم دی هغه ډېر زیات کامي، نو په هغه کې کم قسم امیونټي. نو په دې کې ډي نمبر اپشن ټیک دی چې انیټ اینډ نیچرل پیسیو امیونټي. په دې کې داسې قسم امیونټي موجود دي چې یو خو کې انیټ امیونټي موجود دي چې کم پیدایشي ته وري، لکه چمړه ده، سکین، ورسره چې کم میوکس ممبرین دي په پوز او په خوله کې او په پیپړو کې چې کم دي، دغه پکې موجود دي. اینډ فیسیو امیونټي، په دې کې هغه پیسیو امیونټي هم پکې. تاسو ویلي چې د تیار د بهر نه چې دی نو انټي باډیز کله زموږ سره بل وجود ته لاړ شي، نو په ماشوم کې داسې کار چې د مور د پیو په ذریعه باندې هغه ته چې دی نو بیا انټي باډي ورځي، یا چې هغه کله د مور په خېټه کې نو په هغه کې د پلیسنټا هغه نوم چې کوم د هغه په ذریعه باندې وته دا دفاع چې دی نو د مور د وجود نه تیار دفاع ځي، چې پیدا شي نو بیا ورته په پیو کې ځي، د سینې په پیو کې. نو ډي نمبر اپشن ټیک دی چې ماشوم کله پیدا شي نو په هغه کې دا دوه قسمه امیونټي موجود دي چې انیټ او بله انیټ اینډ نیچرل پیسیو امیونټي. داسې امیونټي پکې موجود دي چې هغه تیار امیونټي خو قدرتي تیار امیونټي. نیچرل پیسیو یو ارټیفیشل پیسیو ده، که نه په هسپتالونو کې چې کم د مارانو د لیونو سپو انټي باډیز انجکشنې موجود دي، خو دا ماشوم چې کله پیدا شي نو په دې کې چې دا کومه تیار امیونټي د مور نه ورځي نو دغه نیچرل پیسیو امیونټي د دې مور په وجود کې هم قدرتي طور تیاره شوې ده. بله پکې دویم نمبر کم امیونټي انیټ امیونټي. نو ډي نمبر اپشن ټیک دی. امید ده تاسو په دغه ام سی کیوز باندې پوه شوي یئ. سره بیا دوی ورکړی دی 3 نمبر په دې بل پیج باندې 3 نمبر ام سی کیوز دی د آرمی your body has special bullets which can identify the enemy and kill it. These bullets are small protein called. وایي ستا په وجود کې چې کوم پوج دی آرمی ده د هغه سره چې دی نو خاص خصوصي ګولۍ ورسره بولټ ګولو ته وایي که نه، نو وایي د هغو سره ستاسو په دې وجود کې چې دا کم پوج دی دا کومه آرمي ده د دې سره خصوصي ګولۍ ورسره وي، هغه ګولۍ څه چل کوي which can identify، هغه پېژنګلو کوي د انمي د دشمن and kill it، او هغه وژني. these bullets دغه ګولۍ چې کومې دي are small proteins، دغه واړه پروټیني کالډ چې ورته ویلی شي. لکه تا دا خبره کړله چې په سپینه وینه کې چې کم بي سیلز دي، بي سیلز داسې کار کوي په اډاپټیو امیونټي کې چې هغه زموږ سره انټي باډیز تیاروي، د انټي باډیز په شانتې د آرمي
د آرمي څه کار کوي؟ دا ورځي د جراثیم پیژنګلو کوي او بیا یې وژني. نو دغه سپیشل پروټین دی، خاص پروټین دی واړه. نو دغه انټي باډیز چې کوم دی نو دغه واړه پروټین دی او د دشمن پیژنګلو وکړي، آیډنټیفای کړي، بیا یې مړ کړي. دغه زموږ د وجود آرمي ده. نو دغه کې بي نمبر اپشن ټیک ده چې دغه واړه پروټین چې کوم دی دغه انټي باډیز دي. دغه ته څه ویلی شي؟ آر کالډ انټي باډیز. نو بي نمبر اپشن پکې ټیک دی په 3 کې. څلورم نمبر وایي چې تھرډ لاین اف ډیفنس لرن اباوټ د انیمی اینڈ اډاپټس اکارډنګلی. وایي زموږ سره چې د کم د دفاع دریم نمبر دی، تھرډ لاین اف ډیفنس چې کوم دی لرنز هغه زده کړه کوي اباوټ د انیمی د دشمن په باره کې اینډ اډاپټ او اکارډنګلی او هغه په شانتي کار بیا کوي، ځان بیا هغه په شانتي اختیار کړي. لکه تاسو اډاپټیو امیونټي ویل چې د وخت تېرېدو سره تېرېږي چې کله زموږ وجود ته جراثیم راځي یا موږ ټیکې کوو ویکسین، نو هغه سره زموږ وجود ته چې دی نو هغه راشي نو پیژنګلوي زموږ وجود وکړي. دغه تھرډ لاین اف ډیفنس دی. اټ از آلسو کالډ. نو وایي دغه قسم چې د دفاع 3 نمبر دی په وجود کې او دا جراثیم پیژنګلو یا دشمن پیژنګلو وکړي او هغه شانتي بیا ځان اختیار کړي، لکه هغه شانتي هغه کار شروع کړي که نه، نو دغه ته اډاپټیو یا امیونټي وایي یا ورته دویم لرن امیونټي وایي. په دې کې ا نمبر اپشن ټیک دی. بیا ورته سپیسیفیک امیونټي هم تاسو ویله چې د وخت تېرېدو سره په وجود کې جوړېږي، جراثیم پیژني بیا یې وایي. دغه ته اډاپټیو امیونټي وایي. هغه کې بي سیلز او ټي سیلز دي. تاسو په تفصیل سره په تېره شویو ویډیوګانو کې ویلي، هغه ځای نه تاسو د خپل ذهن کلیر کولو لپاره بیا کتلی شئ ویډیو. 5 نمبر MCQs. بینش از الرجیک ټو ډسټ اینډ پولن. بینش یو جینۍ ده، بس دی ورکړې ده دلته مثلا وایي هغه الرجي ده. د څه نه الرجي ده؟ ټو ډسټ دوړو موړو ته اینډ پولن. پولن په دې ګلونو کې چې کوم هغه وړې شانتي ذرې چې کومې په دې ګلونو کې که نه تاسو به ګلونه کتلي، نو په ګلونو کې چې دغه وړې ذرې شانتي په شانتي د دوړې وایي دغه ته د بینش جینۍ څه ده؟ الرجي ده ورته. بس چې دا پې کله ولګي د دې په وجود نه یا خو پسې خارخ مارخ راځي یا پې پرنجي لګي، بس څه چل پې کېږي یا سترګې خوږېږي که نه، دغه الرجي علامات مختلف. نو وایي دا جینۍ د دغه څیزونو نه الرجي ده. هر هیلث ایشو از ان. وایي د دې د صحت دا مسله چې دی نو دا کومه مسله ده؟ انفیکشس ډیزیز. دا داسې بیماري ده چې یو نه بل ته لګي. ډیزیز ډیو ټو پیتوژین. د پیتوژین د وجو نه دا بیماري وشوه. دې ته وایرل ټیک د وایرس د حملې د وجې نه ورته دا بیماري کېږي. کړي نمبر 9 انفیکشس ډیزیز. دا څه قسم بیماري ده چې په دې باندې دا الرجي د دغه ډسټ نه او د دغه پولن نه په دې ګلونو کې چې وړې ذرې کمې یا تخمونه پکې د دغه نه ورته کېږي. نو دغه داسې بیماري شوه دا الرجي چې یاره بایجانه دا د جراثیم نه ونه شوه، دا وایرس نه ونه شوه، دا انفیکشس ډیزیز هم نه ده چې یو نه بل ته لګي. نو دغه کې ډي نمبر اپشن ټیک دی چې نان انفیکشس ډیزیز دا د جراثیم د وجې نه هم ونه شو، د یو نه بل ته هم نه لګي، دغه ته نان انفیکشس ډیزیز وایي. چې نمبر 2 ورکړی دی ریبیز از ا وایرس is a very serious threat to health and life of a person. ریبیز چې کوم دی په لیوني سپي کې چې کوم وایرسي وایي is a very serious، دا یو ډېر سخت او سنجیده مسله ده. threat خطر دی، یو سخت خطر دی to health and life، د انسان صحت ته او د انسان ژوند ته اپ پرسن د یو کس د یو انسان. ریبیز چې کوم وایرس دی د لیوني سپي ده، دا د انسان د ژوند دپاره څه دی؟ یو خطر دی او د صحت دپاره هم یو غټ لوی خطر دی. if a rabies infected dog bites a person، که چېرته داسې سپی چې په هغه کې د ریبیز وایرس پکې او دا یو تن وجي چې بایټ کي، بایټس چې چلو ته وایي. the only way to save him is by providing، بس صرف یوه طریقه ده چې دغه انسان بیا ژوندی پاتې شي او بچ شي، سیو شي، محفوظ پاتې شي. هغه کومه طریقه ده چې یاره لیونی سپی انسان وژي شي، نو د هغه دپاره بهترینه طریقه څه ده بیا چې دا انسان بچ پاتې شي، سیو شي؟ نو بس دغه یو طریقه ده صرف چې هغه ژوندی روغ پاتې کېدی شي بیا هغه د سی نمبر اپشن. دلته خو مختلف اپشن ورکړل دي خو زه ته هغه ټیک ټیک یو وایم. پیسیو امیونټي. پیسیو امیونټي داسې امیونټي ده، تاسو به دا خبره کړې چې دا په اسپتالونو کې کله زموږ سره تیار امیونټي انټي باډیز پراته دي، یو جراثیم یا د سنیک د مار د زهرو یا د سپي او دا تیار ورکړي مریض ته، دغه ته پیسیو امیونټي وایي. دا نور اپشن پکې نه دي، سی نمبر اپشن پکې ټیک دی که نه. دغلته مختلف اپشن نور هم ورکړي چې انیټ امیونټي او که اډاپټیو ده او که لرن ده، نه دا پیسیو امیونټي ده، دا تیار امیونټي په اسپتالونو کې پرته ځکه چې د انسان وجود دومره بیا نه دی چې هغه د سپي نه یې نه رابیدار هم شي او زر ځان تیار کړي، دغه جراثیم هم پېژني د سپي د جراثیم او بیا هغه مړه هم کړي. نو په دغه کې به ډېر وخت لګي، چې ډېر وخت پکې لګي نو هغه په سنټرل نروس سیسټم باندې حمله کوي، په دماغ او په سپاینل کارډ باندې انسان بیا لیونی کېږي، هغه شانتې علامات پې شروع کېږي. نو په هغه کې خو ټایم لګي چې ستا سپي نه یې نه رابیدارېږي او بیا هغه جراثیم وژني. د دې لپاره ښه طریقه ده چې انسان روغ او بچ پاتې شي، نو هغه لپاره پیسیو امیونټي ده چې کم تیار انجکشن په اسپتالونو کې موجود دي. 7 نمبر اپشن میکزیمم نمبر اف ایډیشنل ډیفنس لیر از ریکوایرډ فار. وایي زموږ سره ډېر زیات په تعداد کې پکار دي ایډیشنل ډیفنس لیر، مطلب دا دی چې زیات حفاظتي تدابیر پکار دي. ایډیشنل ډیفنس لیر مطلب دغه شو چې یاره د خپل ځان د حفاظت لپاره مونږ زیات اقدامات نور وکړو،
د چا دپاره وایي دا پکار دي میکزیمم نمبر کې زموږ سره حفاظتي اقدامات پکار دي په زیات تعداد کې میکزیمم نمبر په ډېر تعداد کې دا د چا لپاره پکار دي د احتیاطي تدابیر د خپل وجود میډیکل سټاف د ډاکټرانو دپاره د نرسانو دپاره په هسپتال کې چې کوم خلک کار کوي ټیچرز د استادانو دپاره سټوډنټ د طالب علمانو دپاره لیرز که د وکیلانو دپاره نو چې کم خلک په هسپتالونو د هیلت د صحت سره د هغو کار دی نو د هغه دپاره چې دی نو د خپل وجود د دفاع دپاره نور زیات اقدامات پکار دي نو میډیکل سټاف نمبر ټیک دی ځکه چې د هغو بار د مریضانو سره واسطه راځي نو په مریضانو کې خو مختلف مریضان څوک د یو بیمارۍ څوک د بل نو چې هغه پې بیمار نه شي د دغه بچ کېدو لپاره چې هغه ماسکونه ولګوي ګلاوز دستانې ولګوي ګلاسز چشمې ولګوي که نه نو دا د هغو دپاره پکار دی میډیکل سټاف نمبر آپشن پکې ټیک دی ورسره دوی بل ورکړی دی 8 نمبر وایي ټایفاید اینډ پولیو سپریډ بای فیشل اورل روټ وایي زموږ سره چې ټایفاید کوي بیماري د یا د پولیو بیماري ټایفاید د بیکټیریا نه کېږي پولیو د وایرس نه کېږي وایي دا خورېږي د میتیازو نه خورېږي خو اورل روټ د خولې په ذریعه باندې چې کله دا میتیاز په اوبو یا په خوراک کې شامل شوي مونږ یې وکړو زموږ خېټې ته لاړ شي د دغې په وجه خورېږي دا بیماریان دا دواړه if we want to prevent such diseases in our area we should وایي که مونږ غواړو چې په خپله علاقه کې د دې بیماریانو کې کمې راولو د دې بیماریانو نه پریوینټ کړو ځان ترې بچ کړو نو څه به کوو د دې بیماریانو نه په خپله علاقه کې ته ځان بچ کول غواړي مختلف اپشنز دوی ورکړي دي خو ډي نمبر اپشن چې کوم یو دی چې امپروو سینیټیشن ان هایجین دا خبره صحیح ده چې یار د صفایۍ ډېر زیات خیال ساتل پکار دي چې سینیټیشن ان هایجین دغه ته وایي چې د خپل ځان صفایي هم وساتي او د خپل چاپېریال د ماحول د کور د خوراک د پخلي او د دې هر څه د صفایي خیال وساتي د پاکې اوبه وڅښل شي دوی مختلف اپشن پکې نور هم ورکړي دي دغه چې کنټرول ماسکیټوز او کنټرول ایر پالوشن او امپروو هاسپټلز نو دغه اپشن پکې صحیح نه دي بلکې دا خبره صحیح ده چې یار د صفایي ډېر خیال وساتلی شي نو چې دا چېرته د پوزدین او غیره چې دا کم دغه لګي دا بیماریانې پولیو ټایفاید نو چې دا انسان ته منتقل نه شي 9 نمبر دی ریسپایریټري سیسټم ریلیټډ ډیزیز موسټلی سپریډ تھرو داسې بیماریانې چې د هغه د تنفس د نظام سره کار دی د ساه د اخیستو د نظام سره وایي هغه زیات تر تړلی شوي دي ریلیټډ ډیزیزز چې کوم دی هغه تړلی شوي بیماریانې چې د ریسپایریټري سیسټم دي هغه څه سره تړلی شوي دي زیات تر سپریډ تھرو هغه خورېږي په دې ذریعه باندې مختلف اپشن یې ورکړي دي د اوبو نه د خوراک نه د اینې نه که ډراپلیټس ان ایر په هوا کې چې کوم یا وړې وړې قطرې د انسان د خولې نه وځي بهر لکه یو انسان دی بیمار دی په نمونیا باندې یا ټي بي دی ورته هغه وټوخېد هغه د خولې نه چې کوم وړې وړې قطرې بهر ماحول هوا ته ووتلې بل روغ صحتمند انسان دغه هوا راکاږي ساه اخلي نو د هغه وجود ته به لاړه شي نو ریسپیریټري سیسټم والا چې کومې بیماریانې دي یا ریسپایریټري سیسټم والا چې کومې بیماریانې دي چې د ساه د اخیستو د نظام سره تعلق دی نو دا د څه په ذریعه باندې زیات تر خورېږي دا د هوا نه خورېږي په هوا کې چې کوم ډراپلیټس وي وړې وړې قطرې د جراثیمو په شکل کې موجود دي د انسان د خولې نه وځي نو دغه په ذریعه باندې دا خورېږي 10 نمبر which of these can provide you with long term immunity against infectious disease په دې لاندینو کې هغه کم یو دی چې تاله ډېر زیات وخت پورې چې دی نو ستا مدافعتي نظام مضبوطوي د بیماریانو خلاف هغه کم یو سیز دی انټي باډیز دي که ویټامنز دي که ویکسین دي که ریډ بلډ سیلز دي نو په دې کې سی نمبر اپشن ټیک دی چې ته ویکسین ټیکې وکړې که نو هغه به تا د ډېر زیات وخت دپاره د څه نه بچ کړي د بیماریانو نه ستا ایمیون سیسټم به اکټیویټ کړی رابیدار کړی به نو چې په حقیقت کې جراثیم کله ورځي نو هغه به وژني تیار به ورته ناست دي نو دا ویکسینز ټیکې چې کومې دي هسپتالونو کې چې کېږي دا ډېر زیاتې ضروري دي دا لانګ ټرم امیونټي د ډېر وخت لپاره ستا د وجود دفاع نظام مضبوط ساتي اګینسټ انفیکشس ډیزیزز د داسې بیماریانو خلاف چې کوم نه د یو نه بل ته لګي ورپسې دوی بل ورکړی دی بي نمبر سیکشن شارټ کوېشنز مختصر سوالونه ستاسو لپاره ما لیکل دي کوشش مې کړی دی تاسو د دې نه ځان لیکلی شئ سکرین شاټ ته اخیستلی شئ کوېشن نمبر 1 سوال نمبر 1 دوی داسې ورکړی دی مختصر سوالونه دي د هغو جوابونه دي which line of defense act last in immune response په مدافعتي نظام کې د ټولو نه په اخره کې هغه کم یو ډیفنس لاین دی دفاع نظام دی چې هغه په اخره کې کار کوي چې د ټولو اخره سره بس جراثیم ډېر حده پورې تللی او په اخره کې یو لاین پاتې که نه د ډیفنس د دفاع نو هغه کم یو دی په ایمیون ریسپانس کې لیست اټس کمپوننټ وایي د دغه د اجزا په لیست جوړ کوي ولیکئ په ترتیب سره یې ولیکئ نو انسر ما داسې لیکلی دی چې د لاست لاین اف ډیفنس ان ایمیون ریسپانسز اډاپټیو امیونټي چې کوم په دفاعي نظام کې د ټولو نه اخیرنی ریسپانس راځي زموږ سره نو هغه تھرډ نمبر دی تھرډ لاین اف ډیفنس دی اډاپټیو امیونټي ورته وایي لکه فرسټ لاین اف ډیفنس او سیکنډ لاین اف ډیفنس ناکامه شي جراثیم د دې نه تېر شي وجود ته ورسي نو بیا تھرډ لاین اف ډیفنس چې کوم اډاپټیو امیونټي ده لرن امیونټي ورته وایي اکوایرډ امیونټي هم دې ته وایي سپیسیفیک امیونټي ورته وایي دا ټول نمونه دي نو دغه تھرډ لاین اف ډیفنس دی
دغه چې دی نو بیا ریسپانس جواب رد عمل ورکوي. دا څه کار کوي؟ اټ آیډنټیفای دا پیژنګلو کوي د جرمز د جراثیمو and start making special type of white blood cell او دا یو خاص قسمه خاص سپینې خلیې جوړوي د اینې. لکه دا داسې کار وکړي د اډاپټیو امیونټي چې دا جراثیم وپېژني پیژنګلو وکړي او د هغې مطابق بیا څه وکړي and start making special type of white blood cells بیا د هغې خلاف چې کوم دی نو خاص قسم سپینې خلیې جوړې کړي that is چې هغه سپینې خلیې دي T cells and B cells. T cells او B cells جوړ کړي د اډاپټیو امیونټي. نو T cells څه کار کوي؟ ډایرکټلی کیل وایرس انفیکټډ سیلز. دا T cells راورېږي چې کوم داسې سیلز چې هغه کې وایرس پې حمله کړي هغه وخوري مړه کړي او کیل کړي. and B cells make antibodies او B cells څه کار کوي؟ هغه تاسو دا خبره کړله چې دا ول خصوصي آرمي فوج نور جوړوي هغه ته انټيباډیز وایي. دا کار په اډاپټیو امیونټي کې کیږي. دا په ایمیون ریسپانس کې په مدافعتي رد عمل چې کوم جواب دی د جراثیمو خلاف په وجود کې دا ټول نه په اخیره کې دا یو لاین چې کوم دی نو دا رابیدار شو د خپل کار وکړي. سوال نمبر 2 دا کوېشن نمبر 2 ورکړل which line of defense is not concerned with recognition of pathogen intruder. هغه کم یو لاین دی د دفاع چې هغه د جراثیمو د پیژنګلو سره څه کار نه لري، کنسرن تعلق یې ورسره نشته. پیتوژین انټروډر حمله کوونکو ته چې د بهر نه کم پیتوژین جراثیم راځي حمله کوونکي، نو د دفاع کم یو نظام دی، کم یو لاین دی چې هغه نه د دې خبرې ضرورت نه محسوسوي، د دې سره تعلق نشته، ناټ کنسرن تعلق یې ورسره نشته وي د ریکګنیشن چې وپېژني دغه پیتوژین. نو هغه کم یو لاین دی چې یاره بس دې ته نه ګوري چې دا کم قسم جراثیم دی، خو بس ډایرکټ دا کوشش کوي چې دا مړ کړي ونیسي دفاع یې وکړي. نو تا به دا خبره کړي چې پس لاین اف ډیفنس کم دی، انسر کې ما لیکلی دی چې پس لاین اف ډیفنس از ناٹ کنسرن ود ریکګنیشن اف پیتوژین انټروډر. کم چې زموږ سره د دفاع اولنی لاین دی هغه د دې خبرې سره تعلق نشته چې د پیتوژین د جراثیم پیژنګلو وکړي. انټروډر چې کم دی پیتوژین انټروډر جراثیم حمله کوونکی، انټروډر حمله کوونکی ته وایي، دغه سره کار نشته. لکه فار ایگزامپل مثلا سکین چمړه چې کومه ده اټ پروټیکټ اس فرام آل کاینډ اف پیتوژین وداوټ ریکګنایزینګ دیم. زموږ سره چې کومه چمړه ده نو دا د هر قسم جراثیمو نه موږ محفوظ کوي. پروټیکټس محفوظ کولو ته وایي، او ود اوټ بغیر د دې نه ریکګنایزینګ دیم چې دغه وپېژني. پیژنګرو سره کار نشته، خو بس د هر چا خلاف کوي، موږ ته جراثیمونه د پیتوژین نه محفوظ کوي. کوېشن نمبر 3 دوی داسې لیکلی دی وایي سم هارمفul chemical can make you sick. وایي ځینې نقصاندیه کیمیایي څیزونه چې کوم دی نو هغه تا بیمارولی شي، سیک کولی دي شي. بټ chemicals are not included in the list of pathogen. وایي دا کیمیکلز چې کوم دي، کیمیایي څیزونه چې کوم دي، دا د پیتوژین په لیست کې نه دی شامل. دا ولې؟ لکه ستاسو نه تپوس دا کوي چې یاره کیمیکلز خو هم تا بیمارولی شي. لکه اوس یو انسان زهر وخوري، د زهرو ګولۍ دي یا بل څه دي که نه، دغه یا سنیک وینوم چې کوم دی، د مار چې کوم زهر دی که نه، نو د مار زهر خو څه دغه نه دی، دا پیتوژین نه دی. پیتوژین خو داسې څیز ته وایي چې یاره دا به ساه لرونکی او دا به جراثیم وي که نه، نو په انسان باندې به حمله کوي. نو بیا دا کیمیکل چې کوم دی نو دا د پیتوژین په لیست کې ولې نه دی، خو هم انسان بیماروي. نو د دې جواب ډېر زیات اسان دی. انسر ما دا لیکلی دی چې پیتوژین از ا لیوینګ تھنګ دیټ کین ریپروډیوس انساید هوسټ. د پیتوژین چې کومي جراثیم چې هغه ساه لرونکي چې هغه جراثیم وي بیماریان خوري، هغه ته پیتوژین وایي. از لیوینګ تھنګ دا ساه لرونکی څیز دی دیټ کین ریپروډیوس چې د خپل نسل زیاتوي انساید هوسټ په میزبان کې دننه. هوسټ هغه چاته وایي چې په کم کې یو ساه لرونکی او بل کې اوسېږي، په دې چا کې چې اوسېږي دغه ته هوسټ وایي. نو دا پیتوژین داسې څیز دی چې دا خو ساه لرونکی دی، که یا به وایرس یا به بکټیریا یا به فنجای یا به پیراسایټ یا به زموږ سره چې دی نو پروټوزون که نه، دغه ټول پکې راځي. نو پیتوژین هر هغه څیز دی چې هغه ساه لرونکی دی، بیماري خوري. نو خبره دا شو چې کیمیکل چې دی نو دا ساه لرونکی نه دی، پیتوژین سره ساه لرونکی دی. بل طرف ته ما لیکلی بټ کیمیکل از نان لیوینګ تھنګ، او دا کیمیکل چې کیمیایي څیزونه چې کوي دا ساه لرونکي نه وي. دیټ کین کاز هارم اینډ ډیمیج، دا خو نقصان هم خورولی شي او ډیمیج خرابي هم جوړولی شي په وجود کې، خو دا ساه لرونکی نه وي او پیتوژین صحیح ساه لرونکی. نو دا فرق دی. نو جواب د دغه خبرې دا شو چې ځکه دا پیتوژین چې دی نو دا کیمیکل چې دی نو دا پیتوژین ځکه نه دی چې کیمیکل بې ساه څیزونه دي، او پیتوژین چې کوم دی نو دا ساه لرونکي څیزونه دي. نو ځکه په دې وجه باندې دا د ساه لرونکو د پیتوژین په ګروپ کې د پیتوژین په لیست کې نه دی شامل. کوېشن نمبر 4 اډاپټیو امیونټي انکریز وذ ټایم. وایي د اډاپټیو امیونټي چې کومه ده چې د وخت تېرېدو سره زموږ په دې وجود کې جوړېږي، او دا د وخت تېرېدو سره زیاتېږي. ولې انکریز کېږي؟ جواب دا ما لیکلی in our daily life زمونږ په روزانه ژوند کې وي exposed to pathogens again and again. مونږ په خپل ژوند کې د پیتوژین سره دا کم چې جراثیم دي، بیماریان چې خوري، د دې سره مونږ بار چې دی نو مخامخ کېږو، ایکسپوز کېږو ورسره. ایکسپوز مخامخ کېدلو ته وایي. اټ انکریز ایمیون ریسپانس. نو دا زمونږ سره د چې بار مونږ د دغه جراثیمو سره مخامخ کېږو، نو زمونږ سپینه وینه رابیدارېږي، نو ایمیون ریسپانس څه کېږي؟ ایمیون ریسپانس زیاتېږي په اډاپټیو امیونټي کې.
increase immune response, adaptive immunity and taking vaccine of a specific disease also increase adaptive immunity. ګوره داسې خبره ده چې adaptive immunity د وخت تېرېدو سره ځکه سیوا کېږي. adaptive immunity دم ده ډیفینیشن یې دا ده چې دا د وخت تېرېدو سره زیاتېږي چې کله یاره موږ د جراثیمو سره مخامخ کېږو یا څه ویکسین ټیکې لګو نو زموږ وجود به رایخېږي adaptive immunity. نو دا وایي د پیتوجین سره چې موږ بار بار مخامخ کېږو کله نو زموږ انکریز څه کار وکړي اټ انکریز ایمیون ریسپانس. نو ایمیون ریسپانس د اډاپټیو امیونټي کې څه کې زیات کی اینډ ټیکینګ ویکسین او چې کله موږ ویکسین اخلو د یو خاص بیمارۍ نو هغه هم څه کوي اډاپټیو امیونټي سیوا کوي بیکاز دیس امیونټي انکریز وذ ایکسپوجر ټو پیتوجین اور ویکسین. دا ځکه د امیونټي ځکه سیوا کیږي چې دا کله موږ د پیتوجین د جراثیمو سره مخامخ کیږو یا د ټیکو سره ټیکې وکړو نو په دغه وجه باندې د اډاپټیو امیونټي د وخت تېرېدو سره ورو ورو نور هم زیاتېږي. کوېشن نمبر 5 people throughout the world have become focused on improving immune system after the outbreak of COVID-19. Why? وای په دنیا کې چې ټول خلک کم دی throughout the world په ټوله دنیا کې په دې خبره باندې فوکس ورکوي توجه پې ورکوي on improving چې ترقي ورکړي immune system د خپل مدافعتي نظام نه. په دنیا کې ټول خلک داسې کار کوي چې د خپل مدافعتي نظام سیوا کړي. د کله نه د هغه وخت نه چې کله د کرونا دا وبا راغله اوټبریک وبا ته وایي چې د کرونا وایرس کم دی په 2019 کې چې راغلی وایي دا ولې داسې خلک کوي چې د خپل ایمیون سیستم مضبوطول غواړي د 2019 نه بعد. نو دا خبرې جواب دا دی انسر ما لیکلی people throughout the world have become focused on improving immune system from March 2020 because the pandemic of COVID became a threat for them and millions of people died due to COVID-19. خبرې جواب ما دا لیکلی چې یاره دا خلک دومره زیات توجه ځکه په خپل دفاعي نظام ورکوي چې په 2020 کې چې کم د مارچ 2020 نه وروسته چې کم دی نو د خلکو په دې باندې توجه ورکړله په دې خبره باندې د کورونا د وایرس نه وروستو ځکه چې دا کورونا چې کوم وا COVID-19 became a threat دا یو خطر و پر دیم د هغو دپاره and millions of people died due to COVID-19 او په لکونو خلک د دې COVID-19 د وجې نه مړه شو. نو چې د دې د وجې نه مړه شو دا کرونا وایرس خو یو وایرس دی نو په کار داسې دی چې زموږ ایمیون سیستم مدافعتي نظام ورته موجود وي دا مړ کړي چې کله راشي زموږ وجود ته کیلي کړي نو د دې دپاره خپل ایمیون سیستم مضبوطول پکار دي. ډاکټر said that the only way to protection is a strong immune system. ډاکټرانو به دا خبره کوله چې یاره یو طریقه شته چې د دې نه ځان بچ کړي د دې جراثیم نه د دې وایرس نه هغه دا دی چې ستا مدافعتي نظام صحیح strong مضبوطي. so all people focused on improving immune system. نو ټول خلک په څه باندې اوس توجه ورکړله په دې خبره توجه ورکړله 2020 نه بعد چې یاره خپل ایمیون سیستم چې دی دا مضبوطول پکار دي. د دې لپاره تاسو یو جدا ټاپک شته چې بوست ایمیون سیستم کنو چې هغه څه شی دی چې یاره د هغه سره زموږ ایمیون سیستم مضبوطیږي نه بیلنس ډایټ پکې دی ایکسرسایز پکې دی ویکسینیشن ټیکې په ټیم لګول پکار دی د ټولو سره ایمیون سیستم څه کېږي مضبوطیږي. هغه ویډیو هم تاسو کتلی شئ. امید دی تاسو به د دې ځای پورې په دې باندې پوهه شوي یئ. د دې نه وروسته بیا سټرکچر ریسپانس کوېشنز دي بلې ویډیو کې به د خیره سره هغه کوو.